د بغلان وروستی غمیزه. هر چا د خپل مسولیت تر حده د خونړي او ویجاړونکي سیلاب ځپلو سره په دغه ولایت کې د خواخوږۍ او لاسنیوي په موخه د مرستو لپاره راودانګل. دا ځل په بلخ ولایت کې یو شمېر پانګوالو هم په دغه خیرکار کې ونډه واخیسته او د مرستو لوی کاروان یې د بغلان ولایت ته واستاوه. این 16 موتر مواد در همینجا شما مشاهده میکنید که ما تسلیم دادیم مواد غذایی و غیر غذایی و ادویه پیسه نقده. امروز ما در کمیسیون ولایت بغلان تسلیم دادیم و از طرف کمیسیون ولایت بلخ و تجار صاحبه و اتحادیه همه شکست ما جمع‌آوری کردیم اینجا رساندیم. این اولین کمک ولایت بلخ شاید این نبوده باشه و هر وقت که ضرورت یافت شوه انشالله ما در کمک آماده هستیم. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وایي د بلخ ولایت مقام په لارښوونې د یو خصوصي شرکت په مالی ملاتړ د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو 14 موټریز کاروان د بغلان ولایت مسئولینو ته وسپاره. کمک‌ها از شامل جنس‌ها می‌باشه که از بنیاد خیریه شرکت بشیر نوید 10 موتر مال است که 17 قلم مواد خوراکی و مواد پوشاک خیمه و همه در بر میگیره ضرورت یک فامیل که تقریبا بر ارزش $1,00,000 است و دیگه 5 موتر آرد از اتحادیه بخش آرد غلجات ولایت بلخ است و ضمن از اتحادیه دوافروشا تقریبا 629 قلم ادویه است. همدارنګه په بغلان ولایت کې د سیلاب ځپلو کمیټې رئیس د ناورین ځپلو کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه له ترسره شوې مرستې مننه وکړه او په دیني لحاظ یو لوی مسئولیت یاد کړ چې په سختو حالاتو کې د خپلو متاثره شویو ورونو لاسنیوی وکړ. ما به آنها خوش آمدید گفتیم. الحمدلله آنها همدردی خودشان را، همکاری تعاون خودشان را همراه مردم آسیب دیده بغلان او شریک و سهیم ساختن. الحمدلله ما خوش هستیم از آنها او به ما الحمدلله بسیار چیزهای بسیار الحمد به ما رسیده است. د افغان سرې میاشتې ټولنې د شمیرو پر بنسټ د بغلان وروستي سیلاب له امله نږدې 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او په زرګونه کورونه پکې په نسبي او بشپړ ډول ویجاړ شول.